ولسي جرګې ولې د ملي دسترخوان او د ولسمشر غني د پریکړې مخالفت وکړ؟ سلامونه درنو لیدونکو، دا ویډیو تر پایه وګورئ چې خبر شئ. ولسي جرګې د حکومت له لوري د ملي دسترخوان په نامه له اړمنو سره د مرستې له پروګرام سره مخالفت کړی دی. په یاده جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي په عمومي غونډه کې ویلي دي چې دا پروګرام شفاف نه دی او پلي کېدل به یې یو ځل بیا پراخ فساد ته لاره هواره کړي. د ولسي جرګې د بودیجې او مالی کمیسیون رئیس میر افغان صافي ویلي دي چې دغه پروګرام پیلول له ملت سره ستره جفا ده او دوی له مالی وزارت څخه جدي غوښتنه کوي چې له هر ډول جوړجاړي دي لاس په سر او دا پروګرام دي نه پلي کوي. هغه ګواښ کړی دی چې که دا پروګرام د ملي شورا له مشرۍ پرته پیل شي په راتلونکي کې به یې مسؤلیت د حکومت پر غاړه وي. خو حکومت بیا وایي چې دا پروګرام د بېوزلو لپاره پیلوي او ټول باید د ښې پیلې لپاره هڅې وکړي. افغان حکومت د ملي دسترخوان تر نامه لاندې د مرستو ویشلو پروګرام نن پرانیست چې په 2 مرحلو کې به د هیواد 90 سلنه خلکو ته د خوراکي توکو مرستې وویشل شي. ډیره مننه درنو لیدونکو چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک کړئ. په دې اړه ستاسو نظر هم مهم دی. تاسو کولی شئ خپل نظر په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.